نو ویډیو په تاسو وکړه لیکلو سره ما ایز اټ از د یو واتس اپ ګروپ نه کاپي کړي او پیسټ کړي دي. نو دا زموږ د وطن حال دی. مطلب دا چې سیول ډیفنس والا الماری وه په ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال کې، او هغې پکې ضروري سامان یې ښودی و او هغه هم تاله چا ماته کړې ده، او د دې نه چې کوم د قیمتي څیزونه وو یا ډېر د کار څیزونه وو هغه یې پرې وړي دي، غلا کړي دي. سیول ډیفنس والا دا الماری د هغې د وینا مطابق په هسپتال کې دې له ساتلې وه چې کله مړي کېږي دغلته هسپتال کې ایمرجنسي کې خدای مه کړه څوک ژوند د لاسه ورکوي، نو د هغې د ابتدایي خدمت دپاره د دې دغه الماری وه او څه بنیادي څیزونه به ورپکې وو، ظاهره د قیمتي او که قیمتي نه هم وو زموږ خلک استعمال شوی ماسک هم پټی د خلکو نه. په جومات کې به د ټول نه زیات خپل پیزار یېرېږي، په اودس په ځای کې به خپل جیکټ باندې یېرېږي. نو ډېر د افسوس ډېر یعنې دا د مړو د خدمت لپاره سامان دلته سیول ډیفنس والا یې ښودی الماری کې، او دا الماری هم چا لیکلې ده. نو د قوم د اخلاقي معیار اندازه لګوئ د دې نه. البته د کولر شور په ویډیو کې راځي، هغې لپاره بخښنه غواړم.